السلام علیکم. تاسو ګورئ اباسین خبره زم شاهد جان زیب د خبرو سره ټکی که 9 دسمبر پورې مدارس بل باندې دستخط ونه شو نو راتلونکي لپاره به خپل لاهمل اعلان وکړو. مولانا فضل الرحمن خیبر پختونخوا اسمبلی د اورسیز کمیشن بل منظوري ورکړه. د اوبو ذخیرې ساتلو لپاره عالمي سلطه باندې اقدامات ضروري دي. وزیر اعظم شهباز شریف ون واټر سربراهي اجلاس نه خطاب. د خبرو تفصیل که 9 دسمبر پورې مدارس بل باندې دستخط ونه شو نو راتلونکي لپاره به خپل لاهمل اعلان وکړو. که حکومت د 9 دسمبر پورې د مدرسو بل باندې دستخط ونه کړو نو 8 دسمبر باندې پېښور کې بیا راتلونکي پلان اعلان وکړو. مولانا فضل الرحمن د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په لاهور کې د جی مشر حافظ بلال درانی سره ملاقات وکړو. په دې ملاقات کې د مدرسو په بل باندې ورکړې شوې نیټه باندې خبرې وشوې. مولانا فضل الرحمن ویل چې که حکومت د 9 دسمبر پورې مدرسو بل باندې دستخط ونه کړو نو 8 دسمبر باندې به پېښور کې به راتلونکي پلان اعلان وکړی شي. د جی مشر زیاته کړي چې حکومت د پارلمان لخوا منظور شوی زموږ بل باندې دستخط نه کوي. دوی خپل مرضی قانون جوړ کړی دی. حکومت دې دا ووایي چې تر اوسه پورې د منظور شوي مدرسو په بل باندې دستخط ولې نه دی کړی. خیبر پختونخوا اسمبلی د اورسیز کمیشن بل منظوري ورکړه. خیبر پختونخوا اسمبلی د سمندر نه پار بار ملکی پاکستانیانو مسایل او شکایتونو حل کولو لپاره اورسیز کمیشن بل 2024 په متفقه طور پر باندې منظور کړو. په اجلاس کې د صوبایي قانون وزیر آفتاب عالم د بل منظوري لپاره تحریک پیش کړو چې په دې کې عوامي نیشنل پارټي او مسلم لیگ نون اراکین لخوا پیش شوي ترامیم هم شامل وو. د بل له مخې د اورسیز پاکستانیانو د مسایل حل لپاره یو کمیشن به جوړیږي په چې دې مشري به وزیر اعلی کوي. د شل یا د نغړ درجې افسر به د کمیشن کمشنر وټاکل شي. د اسمبلی سپیکر به د یو کمیشن لپاره 2 اراکین وټاکي. کمشنر به شکایتونه متعلقه حکومتي ادارې ضلعي کمیټې ته لیږي. که مسایل حل ونه شول د متعلقه افسرانو په خلاف به ډسپلینري کاروایي وړاندې کیږي. بل کې دا هم ویلي چې کمیشن به هر 6 میاشتو نه وروسته خپله کارکردګي رپورټ پیش کوي. د بار ملکی پاکستانیانو لپاره یو ویب سایټ موبایل اپ بم جوړیږي چې په دې ذریعه په دوی برای راست کمیشن سره رابطه کولی شي. د اوبو ذخیرې ساتلو لپاره عالمي سطح باندې اقدامات ضروري دي. وزیر اعظم شهباز شریف ون واټر سربراهي اجلاس نه خطاب. وزیر اعظم شهباز شریف په ریاض کې ون واټر اجلاس ته وینا وکړه. وویل چې د اوبو ذخیره په تیزۍ سره کمیږي او د بحران کابو کولو لپاره عالمي سطح باندې اقدامات کول ډیر ضروري دي. هغه اوبه زموږ د سیارې لپاره ژوند ویلو او ویل چې اوبه زموږ د اقتصاد خوراکي تحفظ او اهم وسیله ده. وزیر اعظم زیاته کړي چې پاکستان لپاره مسایل نوي نه دي. موږ د 2022 کال تباکون سیلابونو نه وروسته دې مسایل سره مقابله کوو او د دې حل لپاره خواريانې روانې دي. شهباز شریف د خپل 2 ورځو دوره په طرز کې د سعودي عرب ریاض ښار ته ورسېدو چیرې چې نایب ګورنر شهزاده محمد عبدالرحمن بن عبدالعزیز استقبال وکړو. په اجلاس کې د سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان هم اهم وینا وکړه او د اوبو کمۍ یو عالمي مسله وویله. هغه ویل چې دې مسایل عالمي سطح باندې مشترکه خوارانو سره ممکن دي. په دې موقع وزیر اعظم شهباز شریف فرانس صدر ایمانوئل میکرون سره ملاقات وکړو چې په دې کې عالمي سطح او د مشترکه تعاون په امکاناتو خبرې وشوې. د ون واټر اجلاس کې نور عالمي مشران هم برخه واخیسته او د اوبو تحفظ لپاره عملي اقدامات اخیستو باندې زور ورکړو. داسې مزید خبرونو لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.